د موازي لوحو خازن ظرفیت. د خازن ظرفیت ارتباط لري د هغه په اندسي شکل پورې، او سربیره پر دې چې په اندسي شکل پورې ارتباط لري، په دې پورې هم ارتباط لري چې د دې لوحو په منځ کې څه شی دی. ځکه دلته څه شی ایجاد دی؟ برېښنایي ساحه، او برېښنایي ساحه اغیزه کول پر دلتاوي باندې. متوجه یاست؟ یعنې د دې په منځ کې څه شی واقع دي، دا خبره هم مهمه ده. تاسو داسې تصور وکئ، زه به اوس دا خازن په دې شکل درته رسم کړم. هماغه دوې لوحې چې تاسې په هغه تیر شکل کې لیدلې وې، اوس به زه د هغه دوو لوحو یوازې دا خطونه درته رسم کړم. څه مشکل خو به نه وي؟ په پوه شولې چې دا داسې یعنې لوحې دي، دا رقم دا رقم. ښه، دا یې یو طرف، دا یې بل طرف. که مو دا د مثبت ترمینل سره د بطرۍ بسته کوي، په دې به څه ډول چارج راسي؟ مثبت. او که مو دا د منفي ترمینل سره بسته کوي، دا مو د منفي سره بسته کړی، دا د مثبت سره، په دې څه ډول چارج راغلی؟ منفي. عملی مسله دې ده چې د دې منفي چارجونه مثبت ترمینل ته راغلي، او د منفي ترمینل څخه چارجونه ورغلي دي منفي ترمینل ته، دې لوحې ته. په هر صورت دې کې دومره مسله شته نه. د موازي لوحو د خازن ظرفیت د دې اړیکې څخه لاسته راځي. اپسلون صفر ا پر ډي، دا فورمولس اپسلون صفر ا پر ډي. اوس تاسو فورمول ته وګورئ، راته وایاست چې ظرفیت په کومو کمیتونو پورې؟ اول درته په څو کمیتونو پورې تړاو لري؟ په درې پورې. درې کم یو دي، یو مساحت دی د لوحې. دغه لوحه خو داسې یو مساحت لري نه، دا رقم، دا لوحه یو مساحت لري په دې شکل باندې، دا یوه لوحه ده، او دلته هم دغسې یو لوحه ده په دې شکل. دا د هغسې مو بیرته جوړ کړئ، دلته هم یوه لوحه ده. دا چارچونه نو دلته د دې لوحې په مخ باندې واقع سوي دي. نو د دې لوحې مساحت څومره دی؟ دا په دې پورې تړاو لري. دا او څنګه اړیکه ورسره لري؟ نو مطلب دا رالی چې لوی خازن ډېر ظرفیت لري، کوچنی خازن لږ ظرفیت. دا ځای بیا ورته والی پیدا کوي، دا د لوښو چې اوبه ذخیره کوو په هغه کې، هغه کې لوی لوښی ډېر ظرفیت لري، کوچنی لږ. او د دواړو لوحو ترمنځ د واټن سره معکوسه اړیکه لري. دا لوحې خپل ترمنځ په کم واټن کې سره واقع دي، دا فاصله درته یادوم. د دې سره څه ډول اړیکه لري؟ معکوسه. یعنې دا چې څومره نږدې سي ظرفیت کم دی، معکوسه اړیکه لري. چې دا نږدې سي ظرفیت زیات دی، چې لیرې سي ظرفیت کم دی. صحیح خبره ده؟ اړیکه څنګه راله؟ معکوسه. او دا عبارت د څه شي څخه دی؟ دا ستاسې په یاد دی د نفوذ قابلیت دی، پرمیټیویټي دی. یعنې د دې مطلب دا دی چې کله د دوی په منځ کې برېښنایي ساحه ایجاده سوه، هغه برېښنایي ساحه څومره یې وژغورل سوه او څومره یې د محیط له منځه ویوړله. اوس نو دا اپسلون صفر کم حالت دی؟ دا هغه حالت دی چې د دوی ترمنځ یا هوا ده یا خلا، او کومه برېښنایي ساحه چې ایجاده سوې هغه برېښنایي ساحه په خپل حال پاته سوې ده. ځکه ما تاسو ته خلا کې خو هېڅ شی نه وي، هغه برېښنایي ساحه نه ضعیفه کوي، او هوا تقریبا د خلا په څیر دی. نو تاسې د ظرفیت فورمول چې کاروئ، دا اړیکه کولی سئ وکاروئ، خو دا څه وخت کاروئ؟ آفرین، کله چې د لوحو ترمنځ هوا یا خلا وي، دا اړیکه به تاسې وکاروئ. که داسې یو کار وکړو چې د لوحو ترمنځ هوا یا خلا نه وي، دا راواخلو د یو عایق مادې په وسیله یې ډک کړو. که د هادي په وسیله ډک کړو بیا څنګه دی؟ د هادي په وسیله دلته یو سرکټ ایجادیږي، دا چارج چې دلته راغلی راځي بیرته بطرۍ ته، دا چارج داسې دوران کوي او تاسې به پر لوحې باندې ذخیره شوی چارج بیخي پیدا نه کوي. نو دا دا لوحې نه باید یو له بل سره ونښلي. اوس یې فرض وکړئ موږ تاسې منځ له څه شي څخه ډک کړی دی؟ دا مو ډک کړی د یو عایق په وسیله باندې. دغه عایق ته ما تاسو ته ویلو چې دې ته په انګلیسي کې څه وایي؟ انسولیټر ورته وایي. موږ تاسې ورته وایي عایق. غیر هادي، غیر هادي لفظ دی، غیر هادي. اوس په دې غیر هادیګانو کې یا په دې انسولیټرونو کې یو تعداد داسې دي چې هغه د قطبي کېدو وړتیا لري.
د قطبي کېدو، یو تعداد د قطبي کېدو وړتیا نه لري، لکه همدا اکسیجن، لکه همدا نایتروجن. د اکسیجن مالیکول، د نایتروجن مالیکول دا نه قطبي کېږي. اما د اوبو مالیکول، د اوبو مالیکول په خپله طبیعي قطبي دی. اما یو تعداد داسې هم شته چې کله په برېښنایي ساحه کې راسي قطبي سي. قطبي په څه مطلب؟ مثبت چارج یو طرف ته میلان وکړي، منفي چارج بل طرف ته، یعنی یو دوه قطبي یا یو ډایپول جوړ کړي. صحیح ده؟ هغه حالات چې قطبي کېدلو توانایي لري بیا هغه ته موږ تاسې وایي ډایلکتریک. ډایلکتریک دا لفظ تاسو ته کاریږي، بس چې درته ویل ډایلکتریک مطلب یې څه دی؟ دا هم غیر هادي دی، دا هم عایق دی. خو دا څه ډول غیر هادي یا عایق دی؟ دا د قطبي کېدلو وړتیا د دې په منځ کې شته. که چیرې اوس تاسو یو ډایلکتریک راواخئ، د دې دوو لوحو په منځ کې ځای پر ځای کړئ، د ډایلکتریک یا عایق په ایښودلو سره د خازن ظرفیت وایست، د خازن ظرفیت څه مو ویل؟ ډیریږي. اوس نو هغه کسانو چې کمیږي وویل، زه اوس دلیل درته وایم. د یو ډایلکتریک په ایښودلو سره ولې ظرفیت پورته ځي؟ دلیل یې وګورئ. آیا د دې لوحو منځ کې یو برېښنایي ساحه ایجاده سوې ده که نه؟ د هغه دوې لوحې دي په منځ کې څه شي راغلی؟ برېښنایي ساحه ایجاده سوې. دا برېښنایي ساحه چې څومره قوي سي توپیر د پوټنشل څه کوي؟ زیاتوي. او څومره چې توپیر د پوټنشل د لوحو ترمنځ زیات پورته روان وي په هغه اندازه باندې ظرفیت ټیټ راځي. اوس څه کار کیږي؟ دا اړیکه خو مونږ په یادو ده، ای مساوي دی په څه شي باندې؟ دلتا وی پر ډي. ډېره ای ډېر دلتا وی، هغه زده که نه؟ یاداشت درته ولیکم، دلتا وی مساوي په ای ډي. ډېر ای ډېر دلتا وی. چارج څومره د دې لوحو ترمنځ د ساحې شدت قوي وي همغه اندازه د دلتا وی هم زیات وي. او دلتا وی چې زیاته سي نور نو بیا د بیټرۍ څخه چارج دوی ته نسي راتلی. اوس ډایلکتریک څه کمال لري؟ ما درته ویل د دوی د قطبي کېدلو خاصیت لري. تاسو توجه کوئ، زه یو دوه مالیکوله درته یاد کړم. دا منځ مو ډک کړی دی د یو عایق څخه. یو دوه مالیکولو ته یې تصور وکړئ. فرض وکړئ یو مالیکول دا دی، یو مالیکول دا. دوی څه خاصیت لري؟ دا طرف مثبته لوحه سوه او دا طرف منفي لوحه سوه. دا عایق مالیکول ځان دوه قطبي کوي، منفي یې دې طرف ته راځي، مثبت یې دې طرف ته راځي. اوس یوه بله برېښنایي ساحه د دوه قطبي په منځ کې جوړیږي. او تاسو ساحه څنګه جوړیږي؟ د مثبت څخه د منفي په طرف. دا همداسې دی که نه؟ اوس د مثبت څخه د منفي په طرف زه دلته لوړ درته رسم کړم، د ده په منځ کې جوړ سو، داسې یو ساحه جوړه سوه. دې ساحې اوس څه کار وکئ؟ دا د دوی ترمنځ چې کومه ساحه موجوده وه هغه یې یو څه راټیټه کړه، هغه ساحه چې کمه کړه، کمزورې کړه. اوس تاسې راته یو څه کم سو، دلتاوي څنګه سو؟ دا یو څه نور هم کم سو. چې دلتاوي کم سو، اوس د بیټرۍ څخه نور هم ورته راتلی سي. عیناً فکر وکئ لکه په یو ګونۍ کې چې تاسې فرض وکئ ځینې وسایل ځای پر ځای کوئ، ټوکران دي فرض وکئ، دا ډک سو، نور ځای نسته. اوس تاسې څه کار کوئ؟ دا ښه څنډۍ او ټیله کوئ. اوس مو یو ارتفاع یو اندازه نور هم پشکې را پیدا کړه. اوس نور کالي هم د دې په منځ کې ځایږي. نو د ډایلکتریک په ایښودلو سره بلکل همداسې واقع رامنځته کېږي چې دا ډایلکتریک مو د دې په منځ کې واقع کوي، د ده برېښنایي ساحه یې کمزورې کړه، اتومات د دې د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر څنګه سو؟ تصور وکړئ اول ډایلکتریک نه و، د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر و، پر دې څومره چارج راغلی؟ 5 کولمبه. او توپیر د پوټنشل څو ته رسېدلی دی؟ 10 ولټه. او بیټرۍ هم د 10 ولټه، بیټرۍ 10 ولټه ده. اوس تاسو وایاست تر دې نور اضافه چارج ورباندې راتلی سي، ځکه دا توپیر څومره دی؟ 10. اوس موږ د دې په منځ کې ډایلکتریک کښېښودی. دا چې دا مو د دې په منځ کې کښېښودی، دې خلاف ساحه جوړه کړه، موجوده ساحه یې کمزورې کړه. چارج خو هغومره موجود دی، مګر چې اوس مو وکتل دا څومره درته رالی؟ 8 ولټه سو. اوس وایاست نور چارج هم د بیټرۍ څه ورباندې راځي؟ 2 کولم، یو کولم نور هم باید راسي. مخکې په همدغه کې څومره چارج راغلی و؟ 5 کولمبه. اوس څومره راغی؟ 6 کولمبه. نو تاسې دا په یاد ولرئ، د ډایلکتریک په ایښودلو سره ساحه کمزورې کیږي،
په همده خاطر به موږ تاسو ویل چې چارجونه یو په بل باندې لږ قوې واردوي چې څومره پرمیټیویټي لوړه وي قوه یو چارج په بل څنګه راوستل کمه مګم چې چارج قوې یو په بل چارجونه کم وارد کړي چارجونه یو په بل باندې لږ قوه وارده کړي ساحه کمزوري کیږي د چارجونو د راوستلو امکانات نورم زیات سوه نو په هغه صورت کې بیا ظرفیت څنګه لاسته راوړو په هغه صورت کې بیا ظرفیت مساوي دی دا د هوا یا خلا پرمیټیویټي ده بیا موږ په هغه حالت کې څه کار کوو د دې محیط چې دلته م واقع کړی ډي الکتریک د دې ډای الکتریک چې مو دلته واقع کړی د دې پرمیټیویټي راوړو اوس نو د هر محیط پرمیټیویټي چې ده هغه د هوا یا خلا په نسبت یو څه زیاته ده مثال د یوه ډای الکتریک د څومره د هوا یا خلا 2 چندی د بل د څومره 3 چنده د بل د څومره 15 چندی صحیح خبره ده نو دا اړیکه به داسې یو شکل اختیار کړي فرض وکړئ یو ډای الکتریک دی د هغه پرمیټیویټي د هوا یا خلا 15 چنده ده اوس دا فورمول څنګه راځي 15 اپسیلون صفر د بل ډای الکتریک د 10 چنده ده دا فورمول څنګه راځي 10 اپسیلون صفر د بل د 20 چنده ده 20 اپسیلون صفر اوس فورمول راته وایست یو بل د کې چنده ده کې اپسیلون صفر نو دا اړیکه داسې جوړه سوه کې اپسیلون صفر ا پر ډي دا اړیکه به بیا موږ تاسو څه وخت کاروو چې کله د لوحو منځ مو د یو عایق په وسیله ډک کړی دی او دغه کې عبارت د څه څخه دی د عایق ثابت د عایق ثابت ورته ووایاست دا ټول ته بیا کولی سئ تاسې څه لفظ وکاروئ دې ټولو ته کې اپسیلون صفر دا ټول ته بیا موږ تاسې وایو دا نسبي پرمیټیویټي ده د عایق ثابت واحد ولري دا کې واحد ولري نه کې واحد نه لري ګوري کې په حقیقت کې څه شی دی داسې یو شکل زه درته جوړ کړم دغه اپسیلون صفر دا د هوا یا خلا پرمیټیویټي سوه که نه د یو بل محیط پرمیټیویټي به څه اپسیلون د دې دواړو نسبت چې تاسې راواخئ د دې دواړو نسبت دغه عبارت د څه څخه دی کې اوس طریقه څنګه ده کله چې تا نوی محیط د دې په منځ کې راوستلی ته باید د هغه پرمیټیویټي وضع کړې نو زه باید دلته څه شي وضع کړم د دې پر ځای باید اپسیلون وضع کړم اوس دا اپسیلون مو په کومه بڼه وضع کړی کې اپسیلون صفر اوس تاسې په دې شکل کې ګوري کې واحد لري نه پرمیټیویټیانې مو یو په بل باندې ویشلي پرمیټیویټي واحد لري او کولم مربع پر نیوټن ضربي متر مربع د اپسیلون صفر د په یادو دی هغه خبره ده نو کې واحد نه لري او دا مربوط د څه شي دی د هغه عایق دی چې د دې لوحو په منځ کې راغلی دی